ګرانو خو ملګرو الله د وکیره تر غو جوړ بوي زه ریحان د ټکنیکل ریحان چینل څخه ګرام ملګرو پر همدغه ویډیو کې درته دوه دستر کې خایم تاسو به تر اوسه پورې نه اوریدلې نو ملګرو ډیر کسان دغه پوښتنه کوله چې موږ ته وایفول اپلیکیشن مې خلاص کړی دی موږ ته هر وخت د موبایل پر صفحه باندې یعنی پر همدغه صفحه باندې موږ ته د وایفول نوټیفیکیشن راځي به زیات نوټیفیکیشن راځي یعنی موږ چې کله ډیټا خلاص کړو همدغه کوم بیل دی یعنی ارنګ چې هغه بس غاړه کې یعنی نوټیفیکیشن راځي به زیات نوټیفیکیشن راځي او بل ورور پوښتنه کړل چې دغه د آل بټن د څه لپاره دی دغه څه کولی شي دغه دوی پوښتنه درته اوس ځواب وم سید ملګرو نو ملګرو دغه دوی ترکیب درته زه ښایم د لپاره تاسو مخکې تاسو څه ته راشئ پلی سټور ته راشئ پلی سټور کې به تاسو سرچ کې ورته وایفول ولیکئ وایفول به څنګه کړئ اپډیټ به یې کړئ کله مې چې اپډیټ کړو ملګرو بیا ملګرو راشئ وایفول اپلیکیشن ته نو ملګرو دغه ویډیو هغو کسانو ته در سره ولېږئ یعنې لینک یې کپي کړئ ورته شیر یې کړئ چې هغه وایفول اپلیکیشن کې کار کوي چې هغه ورڅخه فایده واخلي صحیح ده ملګرو نو اوله پوښتنه دغه د آل بټن درته تشریح کوم صحیح ده ملګرو یعنې تاسو کومه پوښتنه لرئ همدې ویډیو په کمنټس کې راته ویلی شئ نو ملګرو کله چې د آل بټن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ټول هغه شیان به ښکاري چې تاسو ته چا فالو کړی چا کمنټ درکړی چا سوپر لایک درکړی دی صحیح ملګرو که چېرته آل بټن باندې کلیک وکړئ تاسو فالوورز ته واړوئ تاسو ته هغه کسان ښایي چې تاسو چا فالو کړی او که چېرته تاسو لایک ته واړوئ تاسو ته هغه کسان ښایي چې تاسو ته چا لایکونه درکړي دي او که چېرته کمنټ ته واړوئ تاسو ته هغه کسان ښایي چا درته کمنټونه درکړي دي تاسو همدې ته واړئ چا رامیشن کړي یې صحیح ده ملګرو او چا بونډس ته واړوئ تاسو ته هغه شیان ښکاري چې تاسو ته بونډسونه درکړل شوي دي او که چېرته تاسو سوپر لایک ته واړئ تاسو ته هغه کسان ښایي چې تاسو ته سوپر لایک درکړي دي لکه ما ته چې کومو کسانو سوپر لایکونه راکړي دي او همدې اخر یو ته چې واخلو تاسو ته هغه ښایي چې تاسو ویډیوګانې چا شیر کړي دي صحیح ده ملګرو نو خبره دغه ده چې هلته واړوئ ټول نوټیفیکیشن موږ ته همدې ځای ته راځي نو دغه نوټیفیکیشن څخه ډېر کسان په تنګ وو چې موږ ته نوټیفیکیشن راځي موږ دا څنګه بندولی شو صحیح ده ملګرو همدغه هم درته اوس ښایم نو ملګرو مخکې له دې چې دغه طریقه درته وښیم دغه نوټیفیکیشن هغې لپاره که زما اسلام مې نه وي در سره جوین کړی دغه ټیج ریحان اسلام در سره جوین کړی زما آی ډي مو که نه وي فالو کړی ریحان کینګ و په نوم آی ډي در سره هم څنګه کړی فالو کړئ صحیح ده ملګرو او زما یوټیوب چینل مو که نه وي سبسکرایب کړی یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو ته لایک در سره ورکړئ کومه پوښتنه لرئ اسلام په باره کې یا د کوم نورو موضوعګانو په باره کې وي نو ماته کمنټس کولی شئ نو راځئ دغه طریقه درته ملګرو دغه سره نوټیفیکیشن چې تاسو ته ښکاري زه راځم پر دغه وایفول اپلیکیشن باندې داسې کلیک کوم کله مې چې داسې کلیک پر وکړو دغه آی بټن یې راکړی دی پر دغه آی بټن باندې کلیک کوم کله دغه آی بټن باندې کلیک وکړو نو موږ ته داسې یوه صفحه راکوي داسې به تاسو د اولنۍ یو چې تاسو ته ښکاري نوټیفیکیشن پر همدغه باندې به کلیک وکړئ نو دغه ما څنګه کړی دی اف کړی یم دی زه اوس ان کوم کله مې چې ان کړو نو ملګرو تاسو بیرته وایفول اپلیکیشن ته راشئ نو دغه سور نوټیفیکیشن به څنګه شي ختم به شي ماته به هر یو کمنټس لایک پر همدغه د موبایل پر صفحه باندې ښکاري یعنې ماته به نوټیفیکیشن راځي نو ډېر کسان ورڅخه تنګ نو بیا به تاسو څنګه وکړئ را به شئ په دغه وایفول اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ آی بټن باندې به بیا کلیک وکړئ دا سرته نوټیفیکیشن چې کوم درته ښکاري پر همده به کلیک وکړئ بیا به داسې نوټیفیکیشن ورته برکړئ تاسو ته بیا دغه نوټیفیکیشن څنګه کېږي نه درته راځي د موبایل پر سکرین باندې کوم رنګ چې کې هغه به درته نه ښایي یعنې کوم نوټیفیکیشن به درته د موبایل پر صفحه باندې یا د سکرین باندې نه راځي زه اوس بیا کمنټس ته راځم نو ماته باید څنګه وي سره صفحه راغلې وي نو دغه د نوټیفیکیشن د صحیح ده ملګرو ما نوټیفیکیشن ور بند کړو چې ماته کوم نوټیفیکیشن باندې د وایفول لایک ماته څوک راکوي کمنټس کې نو زیات نوټیفیکیشن به راتله ما به څنګه ډیټا خلاص کړه نو ډایرکټ به نوټیفیکیشن لګیا شو نو دغه تاسو هم کولی شئ چې دغه نوټیفیکیشن څنګه کړئ ور بند کړئ نوټیفیکیشن ور بند کړئ یا دغه د آل باره کې یوه ورور پوښتنه کړې وه او بل د نوټیفیکیشن په اړه پوښتنه کړې چې موږ دغه نوټیفیکیشن څنګه بندولی شو نو تاسو دغه دواړې طریقې زده کړئ نو ملګرو کومه پوښتنه لرئ ماته کمنټس کولی شئ د هغې په اړه درته ویډیو راوړم زما یوټیوب چینل که نه وي سبسکرایب کړی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ویډیو ته در سره لایک ورکړئ ویډیو حتما در سره ملګرو ته شیر کړئ چې هغه ورڅخه ګټه واخلي تر بلې ویډیو پورې ښې چارې